د حضرت حسن بصری نه روایت دی دی وایي چې ماته دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رسیدلې چې نبی له سلام فرمایلی چې د الله جل شانه لعنت دی په کتون کې باندې او پاغه چا باندې چې هغه ته کتلی شي. د حدیث روایت بهقی په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې مطلب د دې حدیث دا دی چې یو نامحرم ښځې ته کتل یا عورت ته کتل د چا په دغه کتون کې باندې هم د الله لعنت دی. لعنت معنا د الله د رحمت نه لري دی، د الله د رحمت نه دی محروم دی. د په باره کې به دا فیصله کېږي چې د الله د رحمت نه محروم شي او هغه سړی چې چاته کتلی شي، یعنې هغه کس چې چاته کتلی شي او قصدن عمدن خلکو ته موقع ورکوي چې هغې ته وګوري، مثلا ښځه ده بغیر حجاب وځي، نو دې خلکو ته موقع ورکړه چې خلک دې ته وګوري، نو په دې هم لعنت دی. دا هم د الله د رحمت نه به محرومه کېږي. د الله د خوا نه په دې لعنت دی چې ښځه د کور نه وځي او بغیر حجاب وځي، مخې لوڅ وي یا داسې جامې کالي اغوستي چې هغه د زینت وي، خلکو پې نظرونه لګېږي. نه، ته چې کالي اغوندې پټ ساته، د زینت ځایونه چاته مه ښیه، خصوصا مخ او هغه زیورات وغیره چې هغه د زینت دپاره وي چې د پردو خلکو پې نظر ونه لګي. لہذا کتونکي باندې هم لعنت دی او چاله چې کتلی شي په هغه هم لعنت دی، او چاله چې کتلی شي په هغه ځکه لعنت دی چې دغه کس دغه ښځې یا دغه سړي چې عورت ښکاره کړی دی او خلکو ته ګوري، نو د موقع ورکړه، خصوصا دا والیبال وغیره چې کوي پتنون یې ښکاري، پتون د سړو عورت دی، نو د خلکو له موقع ورکړه، د باندې هم د الله لعنت دی او څوک چې ورته ګوري په هغه هم د الله لعنت دی. کومه ښځه چې بغیر حجاب وځي په هغې هم لعنت دی او څوک چې ورته ګوري په هغې هم لعنت دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.